بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره تیل مفت شول. دا چې تیل ولې مفت او ارزانه شول، نو په دې ویډیو کې به یې تاسو ته علتونه وړاندې کړو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د خامو تیلو بیې په بېساري ډول راغورځېدلې دي او په امریکا کې همدا اوس مفت شول او پیسې هم دوی له خپله جیبه درکوي چې نفت ترې یوسي. په نوره نړۍ کې بیرل یا 159 لیتره په 2 یا 3 ډالره پلورل کېږي. نو افغان دولت ته پکار دی چې همدا اوس تیل واخلي یعنې وپیري او خپلې ټولې د تیلو ذخیرې پرې ډکې کړي، ځکه له دې ارزانۍ څخه په استفادې چین هم لګیا دی د تیلو خپلې ذخیرې ډکوي. د نفتو د ارزانه کېدو علتونه د نړۍ د نیمایي نفوس قرنطین کېدل او تیلو ته ضرورت نه درلودل، کارونه، فابریکې، موټرې او د حمل و نقل وسایل درېدل، د روسیې او سعودي په خپل منځ کې توافق نه راتلل او د دواړو هیوادونو لخوا د نفتو بې اندازې تولید، د هیوادونو د تیلو د ذخیرو ډکېدل، د عرضې زیاتوالی او د تقاضا کمیدل او یو شمېر نور لاملونه دي.